ځایي خلک وایي چې په بنو او ځینو نورو ولسوالیو کې وسلوال په ښکاره ډبله ګرځي او د خلکو تلاشۍ کوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د بنو ځایي خلک وایي چې په سیمه کې وسلوال پر سړکونو او بازارونو په سپینه ورځ ګزمې کوي او د خلکو تلاشۍ کوي، خو د مخنیوي لپاره حکومت پاتې راغلی دی. د بنو یو اوسیدونکي وویل چې ولس له ویرې سره مخامخ شوی دی، ځکه د نوموړي په وینا د وسلوالو او پوځ ترمنځ په نښتو کې عام ولس ته تاوان رسیږي. نوموړی وایي چې موږ ښه ورځ ونه لیده چې هر سهار راپاڅو نو د چاودنې خبر راشي، یا دا چې هدفي بریده شوی وي او وسلوال راوتلی وي. ځایي خلکو رسنیو ته وویل چې د نومبر پر 14 په بنو بازار کې وسلوالو پر سړکونو ګزمې وکړې او بیا یې خلکو ته ویناګانې وکړې. د هغوی په وینا وسلوالو په لاسونو کې د تحریک طالبان پاکستان TTP بیرغونه هم نیولي وو. ځایي خلکو زیاته کړه چې وسلوالو بنو بازار ته تر ورتګ وړاندې له خپلو وسلوالو سره په میریانو باقي خیلو، ډومیل، غوړه باقي خیل او شاوخوا سیمو کې په ښکاره ګرځېدل او د خلکو تلاشۍ هم کولې. په هغو سیمو کې د وسلوالو د موجودګۍ او د هغوی د ګزمو ویډیوګانې هم وخت په وخت پر ټولنیزو شبکو خپریږي. د بنو ځایي خبریال محمد وسیم خان هم د نومبر پر 14 رسنیو ته وویل چې د وسلوالو فعالیتونو خبریال هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. کله چې هم د ناامنۍ څه ډول پیښې وشي نو حکومت یا پولیسو معلومات راسره نه شریکوي، بیا دا خبر توازن ساتل راته ګران شي، بلخوا د وسلوالو ګواښونه هم وي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو په ګډون د هغو صوبو په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي چې ځایي اوسیدونکي یې اندېښمن کړي دي. په هغو سیمو کې د ناامنۍ پر ضد خلکو پراخ احتجاجونه، جرګې او لاریونونه کړي دي، خو د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی. د بنو د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد د وسلوالو له ښکاره شتون او ګزمو څخه انکار کړی. نوموړي د نومبر پر 14 رسنیو ته وویل چې وسلوال په پټه ورځي، خو کله چې پولیس یې امنیتي سرتیري ورشي نو هغوی وتښتي. نوموړي زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیات توند کړي دي. لا د انکار نشو کولای چې ترهګري نشته یا وسلواله نشته، بالکل شته، خو داسې نه ده چې حکومت او پولیس خاموشه دي. روزانه پولیس او پوځیان وژل کیږي. دا د مطلب دا دی چې وسلوال موجود دي او پر ضد یې شپه او ورځ عملیات هم روان دي. نوموړي تور پورې کړ چې ولس له پولیسو سره همکاري نه کوي او وسلوالو د موجودګۍ خبره نه ورکوي. بلخوا ځایي ولس دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی د امنیت د ټینګښت لپاره په وار وار خپل غږونه پورته کړي دي، ځکه چې د هغوی په وینا د ناامنۍ په نتیجه کې تر ټولو زیات عام ولس اغېزمنېږي او د هغوی سر او مال ته زیان راسي.